السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ګرانو کتونکو تاسو ته په پښتو نالج فیکټري چینل کې هرکلی وایم. وګو کتونکو د نن په ویډیو کې به موږ د پښتنو د سوشل میډیا د کینګ باره کې خبره کوو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه هم ستاسو ورور ستاسو ملګری طاهر خان. جی بالکل زه خبره کوم د طاهر خان. وګو کتونکو چې کله هم په پښتنو سخت راغلی نو طاهر خان د دوی لپاره आवाज اوچت کړي او د ډیرو کونډو غریبانو یتیمانو دعاګانې اغستې. وګو کتونکو طاهر خان په 11 نومبر 1987 کې د ملکن ایجنسی په خار بټخیله کې پیدا شوی. دوی خپل ټول تعلیم هم په خپل ابایی ښار کې مکمل کړو. د تعلیم کمپلیټ کولو نه پس په 2007 کې دوی د کمپیوټرو کاروبار شروع کړو. بیا وروسته په 2010 کې سعودي عرب ته لاړو او د مسافرۍ ژوند ته یې غاړه کېښوده. وګو کتونکو طاهر خان خپل کیریر د فوټوګرافرۍ نه شروع کړو. ګرانو کتونکو طاهر خان څنګه چې تاسو ته پته ده چې ډېر محنتي انسان دی او د IT سره د هغه تعلق د مخکې نه و. په سعودي عرب کې د 1 کال د محنت نه پس هغه ته په یو ایڈورټایزنګ ایجنسی کې د ګرافیک ډیزاینر په حیث نوکری میلاو شو. طاهر خان دغلته هم ډیر سخت محنت شروع کړو. بیا وروسته هغه هم د دغه کمپنۍ د مارکیټینګ ټیم کې شامل شو او د 3 کالو د سخت محنت نه پس د طاهر خان ترقی وشوه او د دغه کمپنۍ د مارکیټینګ منیجر په حیث باندې کار شروع کړو. وګو کتونکو د دې سره سره هغه په فیسبوک او یوټیوب باندې خپل سوشل ورک هم جاری ساتلو او وخت په وخت به د پښتنو د حقوقو لپاره आवाज اوچتاو. وګو کتونکو ژوند خو هغه ژوند دی چې انسان د بل لپاره تیر کړي او همدغه طاهر خان وکړل. هغه د خپل جاب د خپل لایف سټایل د مزې چرچې د یو مسافر جنید کم چې تاسو ډیر ښه پیژنې د هغه دپاره پرېښودل. وګو کتونکو د جنید د قصې نه به تاسو ښه خبر یې او هغه د دغې نوکرۍ نه ویستلی شو خو هغه چا ته هم دا خبره نه وه کړې تر څو چې چا چیړلی نه و. خیر په دې بحث کې به نه ځو. وګو کتونکو د طاهر خان په شان خلک په دې دنیا کې ډیر کم پیدا کیږي. طاهر خان خپل وطن پاکستان ته واپس راغی او دلته خپل ژوند د یو نوې ورځ نه شروع کړو. طاهر خان خپله ټریول ایجنسی کولاو کړه او اوس په خپل وطن کې د خپلو بچو مور پلار خویندورونو سره ډیر خوشحاله دی. زموږ دعا ده چې الله دې طاهر خان همدغسې خوشحاله ساتي او الله دې ورله نور همت ورکړي چې د پښتنو همدغسې خدمت کوي. وګو کتونکو کو دا ویډیو مو خوښ شوی وي نو لایک کړئ او خپل مرګرو سره شیر کړئ او زما دا چینل لازمی سبسکرایب کړئ. سلمان شاه لور کې اجازت د الله پامان.